سلام له خورشید د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. د افغانستان د سولې په اړه د امریکا ځانګړی استازی په متحده عربي اماراتو کې له طالبانو سره تر کتنو وروسته تېره شپه کابل ته راغی. زلمي خلیزاد په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي کابل ته په رسېدو یې تېره شپه د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره په کتنه کې په متحده عربي اماراتو کې له طالب استازو سره د ناستې او راتلونکو کارونو په اړه خبرې کړي، خو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. نوموړي زیاته کړې چې د نن ورځې په اوږدو کې به له مدني ټولنو، ځوانانو او سیاسي مشرانو سره چې په دې بهیر کې ښکېل دي هم لیدنې وکړي. د ویل ده چې ښاغلي خلیزاد په افغانستان کې د جګړې د پای په موخه په ابوظبي کې له طالبانو سره په 2 ورځنۍ ناسته او د افغانستان، امریکا، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په 4 اړخیزه ناسته کې هم بحثونه کړي دي. 4 بزګران په هرات کې د یوې چاودنې له امله ووژل شول. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي دغو کسانو نن سهار نږدې 10:30 بجې د چشت شریف ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې په داسې حال کې چې په خپلو ځمکو کې کار کاوه د یوه هاوان سرګلولې د چاودنې له امله چې له پخوا راهیسې د دوی په ځمکو کې پاتې و خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې 3 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي هیڅ هیواد او یا هم شخص حق او صلاحیت نه لري چې د افغانستان د حکومتولۍ پر نوي جوړښت بحث وکړي. حمدالله محب په خپلو څو ټویټونو کې ویلي د افغانستان د راتلونکي په اړه یوازې افغانان او د هغوی مشران خبرې کولی شي او د یو منتخب دولت ځای بل هیڅ نظام نشي ټاکولی. ښاغلي محب په ډاډ کړي چې افغانان د تلپاتې سولې غوښتونکي دي، نه د یوې بیړنۍ معاملې چې زموږ قربانۍ له پامه وغورځوي. نوموړي همداراز خبرداری ورکړی چې د افغانانو د قربانیو پر سر به معامله ونشي. د بغلان د دهنۍ غوري ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان د طالبانو په یو کمین کې ووژل شو. د بغلان ولایت امنیتي مسؤلین وایي دغه کس چې سلیم کوچی نومیده تېره شپه د پلخمري ښار په زمنخیلو سیمه کې د طالبانو په یوه برید کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د سرچینې په وینا په دې پیښه کې د نوموړي یو ساتونکی وژل شوی او 2 نور سیمه ییز پولیسان هم ټپیان شوي دي. له دې سره سم کابل ته د وارداتي برېښنا مزی تېره شپه د بغلان د پلخمري ښار په حسین خیلو سیمه کې د جګړو له امله پرې شوی دی. د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د دغه مزي د پرې کېدو له امله د پلازمینې په ګډون د یو شمېر ولایتونو برېښنا هم پرې شوې ده. د سرچینې په وینا دغه شرکت تخنیکي کارکوونکو د یاد لاین د بیرته تړلو کار پیل کړی او ډېر ژر به کابل او نورو ولایتونو ته برېښنا په عادي ډول ورسیږي. او د ماشومانو او میرمنو د ځورونې د مخنیوي کمیټه تېره ورځ د هیواد په بهرنیو چارو وزارت کې جوړه شوه. دا کمیټه د ماشومانو او میرمنو د ځورونې د مخنیوي قانون د 9 مادې له مخې جوړ شوی او دغه کمیټه د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال، د نړیوالو بشري حقونو او میرمنو چارو مشره او بشري منابعو مشر په ګډون 3 غړي لري او د افغانستان د میرمنو ډیپلوماټانو د ټولنې مشره یې د څارونکي غړي په توګه ټاکل شوې ده. د دغه وزارت سیاسي مرستیال ادریس زماني د یادې کمیټې د پرانیستې پر مهال وویل د میرمنو او ماشومانو ځورونه نور د منلو وړ نه ده او زیاته کړې ده چې دولت په سولې بهیر کې هم تېرې لاسته راوړنې خوندي ساتي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.